السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم ورور د بیت المال پر رابطه باندې پوښتنه کړې او بیا بل ملګری یو میسج را لېږلی د بیت المال پر رابطه، نو بس د عامه خبره به وکړو ټولو ته به ان شاء الله شي پکې شاملې. جناب محترم، د بیت المال تاریخ د هغې ورځې نه دی چې د کومې ورځې نه اسلامي سلطنت قایم شوی دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله چې کومه غټه غزوه کړې او دوه وړیم تنه کړي لکه ابوا بوات کنه ابوا ودان مرته وي بوات، خو غټه غزوه چې په اسلام کې شوې د اعلی کلمت الله د لپاره غزوه بدر ده، دویمه هجری کې شوې کنه. نو چې څنګه په غټه سطح باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعلی کلمت الله د لپاره یو ترتیب برابر کړي، ورسره الله پاک د بیت المال د لپاره هم آیت را لېږلې ده مکه صاد کې. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نو دا وګوره لکه کوم ورځ نه چې اسلامي سلطنت قائم شوه د هغه ورځ نه بیت المال هم جوړ شوه. د بیت المال شرعي حیثیت څه دی؟ د بیت المال شرعي حیثیت دا دی چې یو اسلامي نظام وي، نو پاره کې چې څومره رعایا وي دا ټول په دې بیت المال کې سره شریکي، دا د دې ټول رعیت حقي، دا نه د حاکم ځان ته حق یو نه د یو بل فرد ځان ته حقي دي کې شخصي ملکیت د چانه، دا مکمل د ټولو رعایاو په منځ کې وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده تور سره د دې باره کې باقاعده د الفاظ فرمایلي دي چې زه د دې مالک نه یم. اوس لکه مثلا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله شارع د رسول الله بارک الله تعالی قرآن مجید کې فرمای یحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. رسول الله شارع یعنی حلال ولیم کولې شو او حرام ولې هم کوي شو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې د بیت المال اختیار ما سره نشته. او ګوره انا ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا قاسم اضع حيث امرت. رسول الله فرمایي لا اعطيكم ولا امنعكم، د بیت المال نه خپل خوخه باندې تاسو ته صدر کوي شم او نه تاسو حق په بیت المال کې چې څه غدر نه مانی کوي شم. یعنی دینه معلومیږي چې زه د بیت المال مالک نه یم، یعنی دینه معلومیږي چې ملکیت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو ورسته وزر د بل خبره پکوم. او رسول الله فرمای انما انا قاسم، زه ګوره صرف تقسیمون کوم، یعنی د دې مالک الله پاک دی، رعیت ګرځولې دی، حقيقي مالک خو الله دی، خو دغه ټول رعیت چې د څومره مسلمانان دي دا ټول پکې شریک دي. نو دینه معلومیږي چې د بیت المال شرعي حیثیت دا دی چې تمام چې څومره دغه دي مسلمانان دي رعیت دا ټول په دې کې شریکي. سره په دې خبر اخلاص د قرنګي اور الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې فرمایي وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. دا د پیغمبر د پاره د خبره د دې خبرې اجازه نشته دی چې د خدای مکه خیانت وکي، دا هیڅ امکان نه لري. مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله بیان القرآن کې لیکي کنه چې د بیت المال کې د خیانت د پاره الله تبارک وتعالى دا خبره زمنګ د پاره کړي، دا تصور هم نشي کېدی، دا تصور هم څوک نشي کولای چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیانت وکي په بیت المال کې، امکان هم نه لري. خو بعضی سيزونه دي چې هغه تعلیما للامتی، امت ته د دې عظمت فخامت او لویواله په ذهن کې ورآچي چې نه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تم ګوره د دې خبرې اجازه نشته ده. نو بیا په خلابل سړی خود څه کوي چې هغه په بیت المال کې خپل خیالات پکې چې څنګه خوخي هغه رنګي کارونه دي کوي، دا هیڅ امکان نه لري. سر دې به خبر اخلاص د قرنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پکې بل روایت ده، لکه د دې خبره بدرته وکړو چې څوک بیت المال کې خیانت وکړي نو دا څومره لوی جرم دی. بیت المال کې خیانت کول یا خپل شخصي استعمال لپاره بیت المال استعمالول. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره فرمایي دا د صحیح بخاری روایت ده، ان ابي هريره قال قام فينا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره ثم قال. او دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل موږ ته جک شو او تقریر راته وک او به موږ ته د بیت المال کې د خیانت یا باغی کې بی اجازه ته داغه د استعمال خبره مونږ ته وکړه. فعظمه وعظم امره، به ډېر د شان بیان کو، ډېر لوی شان د بیان ک. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې به یو کس د سیمه یجي یوم القیامت علی راقبته بعیر له رغا، یو کس براشي چې په دې وګو باندې به اوخ ورته سپوري، ځکه د بیت المال نه اوخ بولې. په خوا زمانه کې خلکو به دغه د پاره د اوخان استعمالول، لکه نن سبا چې د غټ گاډي دي، او د وړو سفرو د پاره به د اسونه استعمالول، لکه نن سبا چې د واړه گاډي دي. نو یو کس برا وستل شي دغه په دې سټ باندې به ځکه هغه به د بیت المال
المال نه اوخ به اجازه ته بولې وي خپل شخصي دغه کې به استعمالوي نو له رغاء دا چغي به وهي یقول یا رسول الله غتني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله څنګه رسول الله بلته د شفاعت او سفارش د لپاره ولاړی او خلک به الله تبارک وتعالى به دغه سفارش د خلکو په حق کې قبلوي نو دا کس به ورته راشي ورته یا رسول الله زمام سفارش قبول کړه چې دا اوس دا او خیرات څټ کې چولې دی او وړم نشم فاقول رسول الله فرمای زه ورته لا املك لك شيئا قد ابلغتك زه اوس د هیڅ مالک نه یم یعنی دا دومره خطرناک عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زبا د دې سړي سفارش هم نشم کوي بلکې زبا ورته دا قد ابلغتو کما خطا ته مخکې دا خبره در رسول و چې دې کې به دا کار نه کوي سر دې بخلاص د قرنګ نه دی قرآن مجید کې چې دا کوم آیت مې درته ویلې وما كان لنبي ان يغل احکام القرآن کې نه دی امام جساس وی والغلول كبيره من الكبائر وی غلول نه دی په بیت المال کې نه بی اجازه استعمال یا د بیت المال استعمال بی ضرورت یا د ځان د شخصیت د لپاره شخصي کارونو کې استعمال دا وی کبیره ګناه ده په دلیل هذه الايه فاذا غل الرجل وګدا قصه په کې را نقل کړي دا ویلنده وګدا د دې سړي ته به تعذير ورکول شي د وخت حاکم به د لپاره تعذير ورکوي وادى وعوقب بالتعذير د دې سړي ته به تعذير ورکول بیا وی اجمع العلماء على ان للغال يرد جميع ما غل الى صاحب المقاسم کوم سړی چې بیت المال نه کوم شی به اجازه ته بولې وي نو د وخت حاکم باغ ټول ترې نه ګوره بیرته اخلي دا به د سیده لکه د غل غوندې به باقاعده تور سره چې څومره مال ور سره دی دا به ټول ترې نه راوړي بیرته به بیت المال ته ورکوي بهرحال د قرنګ قرطبی په دې کې باقاعده تور سره حدیث را نقل کړي د امدی حدیث دغه لاندې او دغه یو ډیر ناشنا حدیث راوړی دی ډیر ناشنا حدیث راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن کثیر دغه آیات لاندې وما كان للنبي ان يغل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ردوا الخياط والمخيط رسول الله فرمایي وای کچا تارم د بیت المال نه اخیسته هغه د ماته بیرته راکی والمخيط او کچا ستنه اخیشتي هغه د ماته بیرته راکی ولی فإن الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامه زکه چې کچا د دې تار قدر تغلا کړی وي او یې د مخیت د ستنې قدر تغلا کړی وي دا به د لپاره شرمي د لپاره به ووري او د لپاره به ډیر لوی شرمي د قیامت په ورځ باندې نو د دې وجه نه دا ماته بیرته واپس کوي معاذ ابن جبل فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زه یمن ته لېږلم د والی په حیث دی ولته والی لېږه والی وای زه چې کله لاړم نو شاته یو سړی را پسې راولېږه نو فردت تو زه ورته بیرته راغلم فقال ما ته ویلې اتدري لما بعثت الیک ولې مې سړی درولېږه بعثت الیک وای بیا راته وفرمیل لا تصیبن شیئا ګوره پام کوه چې د مسلمانانو د بیت المال نه یو شی مو وانخلي فإنه غلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فمز في عملك وما طويل چې ګوره بلی خبر ته مې نوی راغوخته دومره هم سفر و بیرته راتاو کړی وته نه و صرف مې هم دی خبرې ته راغوخته وي د ترمذی د کتاب الغلول د قرنګ نه دی په دې کې بل حدیث هم دی د بوریدا الاسلمي رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مشکات حدیث دی ومن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې یو ځای کې موږ عامل مقرر کو عامل خو پیژنې یو ځای کې مدیری والی وي امیری یو بل شي رئیسی د مقرر کو فرزقناه رزقا هغه ته تنخواه وټاکو بس دقه د مال دی دا به صرف اقتن اخلي فما اخذ بعد ذلك فهو غلول کو دین ما سوا غور واخست دا به غلول وفي روایت بل روایت کې راځي فكتمنا منه مخية فما فوقه فهو غال يأتي به يوم القيامة دا وګوره دا د ابن ماجه حدیث دی د قرنګ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي قسم دې خبرې زړه سخت خپه کړم ابن ماجه کې دا حدیث دی او سمې خپه کړم عبد الله ابن عمر فرمایي یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وفات شو رسول الله جنازه و نه کړه د رسول الله یو بل حدیث درته ما بیا دینم خطرناک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو کس وفات شو رسول الله جنازه و نه کړه صحابه ویلي ولی یا رسول الله وای دا سړی جهنمی دی خلک چې ورغلل چې د څه کړي چې وی قتل د بیت المال نه څادر یا جوبه اخیستی و خپل استعمال کې راوسته د بیت المال څادر یا چوغه و جوبه د په خپل استعمال کې شخصي استعمال ولا نو د دې وجنه رسول الله دا جهنمی دی دا وګوره زه د دې حواله ذمہ دار ابن ماجه باب الغلول دا قرنګي پام دی ابن ماجه کې باب الغلول کې بل حدیث دی د زید ابن خالد الجهني دا په خیبر کې د اشجاع قبیله یو کس شهید شو وز دې رتبه ته وګوره چې د صحابي وي د رسول الله سره په خیبر کې جنگيږي او شهیدم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د باندې منځونه کوي صلوا علی صاحبکم تاسو به جمع وکړي
نو د صحابه او قانون دا و چې چا باندې به جمع ونه کړه هغه سړی به چې رسول الله به په چا جمع ونه کړه هغه سړی به منافق و ځکه قرآن مجید کې الله پاک رسول الله ته فرمایلی چې نن نه پس به ته نه دوی ته دعا کوي او نه به